Şapkalı
نواز صاحب ټولو غړو او زمونږ چې کومه ډېر محترم د دې ځای کوربه دی د هغه ډېره مننه کوو. د دې خبرې زه وضاحت کوم نه مرینه به تاسو ته پته لګي. درېیمه ورځ ده چې کنسرې کې به مونږ لګیا وو یو دوامداره توګه چېرته سندره وي او چېرته شعر وي او چېرته خبره کوو. تاسو یقین وکړئ په دې جذبه او په دې ایمان باندې راغلي وو چې دا زمونږ قام دی او زمونږ نه به هم څه تپوس کېږي چې تاسو د قام د وروسته پاله څه کړي دي. په دې جذبه باندې اگر چې مونږ پروفیشنل سندرغاړي نه او نه پوهېږو هغسې په سندره خو دا ستاسو هغه مینه ده چې مونږ سندرې ته وهڅئ. مونږ به په دې باندې دغه بنډار نه ځو او تاسو به استاد سره پرېږدو چې په بنګ په تماکو او په ګوګنار نه یم پیره چې شعره له پیدا کړو خمار نه یم پیره او دا مه وایه چې سم نه یې دا خوله به دې کږه شي بس دومره قدرېده چې ستا په لار نه یم پیره او د فن او د پښتو په سر په دواړه مخه خپل شوم. د فن او د پښتو په سر په دواړه مخه خپل شوم په شکل باندې دومره مزیدار نه یم پیره.